قدرمنو دوستانو د جرمونو زیاتېدل زموږ د عملونو نتیجه هم کېدلی شي. که موږ وګورو نو یو اړخ ته په ټوله نړۍ کې وبا راخوره شوې ده چې د ختمېدو نوم نه اخلي، خو بل اړخ ته موږ د داسې واقعیاتو نه هم خبرېږو چې په اورېدلو یې د انسان وجود باندې ویښته ودرېږي او ډېر زیات خفه شي. قیامت به ولې نه راځي او د الله تعالی جل جلاله عذابونه به ولې نه راځي؟ 18 میاشتې یو 15 کلنې جینۍ سره په زوره ناروا زیاتۍ کېدلو او هغې ته داسې دمکي ورکول کېدله که ته دا خبرې خپل مور پلار او خپل کورنۍ ته وکړې نو زه به ستا نورې خویندې هم قتل کړم او ستا عکسونه به هم انټرنیټ ته وخېږم. د دې خبر نور جزئیات څه دي او حقیقت څه دی، دا ویډیو تر اخره وګورئ چې له هر څه نه خبر شئ. دوستانو که زموږ چینل مې نه سبسکرایب کړی همدا اوس یې سبسکرایب کړئ چې تاسو همدغسې د نړۍ له حالاتو خبر وساتو. یوه جینۍ چې نور نومیږي او 15 کلنه ده خپله قصه کوي چې یو کال وړاندې زه د سکول نه کور ته را روانه وم چې په لاره کې زما ګاونډي ما ته ولاړ و. هغه زه ځان سره وتښتولم او په زوره یې بوتلم او ما سره یې ناروا یعنې غلط کار وکړلو. د هغې نه وروسته هغه زما عکسونه هم واخیستل او زما نه ویډیو هم وکړله او بیا یې زه پرېښودم. د هغې نه څه موده وړاندې بیا راته دا زموږ ګاونډي چې امانت علي نومیږي ولاړو او بیا را سره دغسې کار وکړو. د هغې نه وروسته د ده عادت جوړ شو او هر وخت به یې ما سره دغسې ناروا کار کولو، خو ما ته یې دا دمکي او خبرداری هم راکړی و که تا د دې خبرې په اړه باندې خپلې کورنۍ یا خپلو خپلوانو نور چاته غږ وکړو نو زه به ستا نورو خویندو سره هم دغسې کار وکړم. زه مجبوره هم وم ځکه چې زما عکسونه او ویډیوګانې هم د جوړې کړې وې او ما ته به یې دا دمکي هم راکوله که ته چېرته دغسې حرکت وکړې نو ستا دغه ویډیوګانې او عکسونه به بیا په انټرنیټ کې پراته وي. دې ویل چې ما هېڅ هم نشو ویلی، خو خبره هغه وخت رسوا شوله کله چې دغه هلک یوه ورځ د دوی کور ته راغلی و او کوشش یې کولو چې دې جینۍ سره دغسې غلط کار یو ځل بیا وکړي. په دغه وخت کې د دې جینۍ مور دوی دواړه ولیدل چې هغې چغې جوړې کړلې. د چغو سره هلک د موقع نه فایده اوچته کړله او له هغه ځایه وتښتېدو. د کلي خلک راغونډ شول او په دوی باندې زور راوړلو چې باید ته د دې خبرې په اړه باندې هېڅ چاته هم ونه وایې. ممکن چې کوم هلک دغه کار کولو دوی به یا مالداره و، وس به یې رسېدلو ځکه د کلي خلکو د هغوی طرفداري کوله او یا به د کلي خلکو ویل چې زموږ د کلي بدنامي ونه شي. خو د دغه جینۍ مور چې یوه ډېره تکړه ښځه وه د پولیسو سټیشن ته یې ځان رسولی دی او هلته یې د ده په خلاف مقدمه درج کړې ده او دغه ټولې خبرې کړي دي کوم کارونه چې دې جینۍ سره شوي وو. خو د مور په وینا یې چې ویې ویل پولیسو موږ سره هېڅ همکاري ونه کړه او هغوی موږ ته هېڅ ډاډ رانه کړو چې د دې هلک په خلاف به موږ څه کاروایي وکړو او یا به موږ دته څه سزا ورکړو، خو فقط یو رپورټ ولیکل شو او نور یې زموږ هېڅ خبر وانخیستو. دوستانو دلته یوه خبره باید په ذهن کې کېنو چې دا لومبنۍ واقعه نه ده. د دې نه وړاندې هم څو دغسې واقعات شوي دي چې د هغې نه وروسته ماشومې جینکۍ قتل شوي هم دي. نو باید موږ د دې ډېر زیات خیال وساتو او هر څوک چې خپلې ماشومانې لوریانې د مکتب لپاره لیږي نو باید هغه د پوره نظر لاندې وساتي، هغې سره خپله لاړ شي او بیرته یې راولي تر څو د دغسې وحشیانو انسانانو نه بچ وساتل شي. تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ؟ مهرباني وکړئ په کمنټ کې راته خپل نظر خامخا ولیکئ چې ستاسو د نظر معلومات هم موږ ته وشي. زموږ چینل سبسکرایب کول مو هېر نه شي. ډېره مننه، په خدای مو سپارم.